د پروګرام په دې برخه کې علمی او سیاسی شخصیت محترم ډاکټر فاروق اعظم صاحب ته په ډیر ادب او احترام سره بلنه ورکوو چې د سټیج مخې ته تشریف راوړي او حاضرینو ته خپله وینا ور واوروي. محترم ډاکټر فاروق اعظم صاحب. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. دوستانو، وختم ډیر تیر سو او څو مختصرې خبرې ستاسو سره شریکوم. اول خو ټولو دوستانو وویل چې دا نظام په قربانیو راغلی دی بدون شک، خو د یو مجاهد په صفت دا درته عرض وکړم چې د نظام ساتل د نظام تر ګټلو زور غواړي. د دې ساتل پکار دي او ساتل یې په علم، په پوهه، په درایت او همداسې په قربانۍ باندې کېږي. د دې نظام یو ښه والی دا دی چې الحمدلله استقلال په لاس راغی. پرون تاسې ته امیرالمؤمنین صاحب وویل چې موږ مستقل یو او په چا پورې تړلي نه یو. دا خبره ډېره درنه خبره ده. دا ډېرو پخوانیو نه سوای کولی چې په چا پورې نه یو تړلي. دا استقلال دا یو نعمت دی. بله خبره دا ده چې دلته امنیت دی. الحمدلله د دې دواړو نعمتونو ډېر شکر پکار دی. بله خبره دا ده چې لکه د دې نظام د کامیابي چې یو معجزه الله پاک وکړه، داسې امارت هم یو بله معجزه اسا کار وکړي چې هغه عفو. په دې ځای کې خلکو د عفو خبرې وکړې. زه د عفو یو کوچنک مثال تاسو ته عرض کوم. په یورپ کې جنګ وموښتی، هټلر او متحدین یو څو جاپان او ایټالیا، د هغه په مقابل کې نور غربي دنیا وه. هټلر ناکام شو، خو د هټلر خلک بیا دې امریکا او انګریز او غرب عفو نه کړه او تر اوسه یې نه دي عفو کړی. 5 ورځې دمخه یو سل یو کلن کس د امازون په ځنګله کې پټ پیدا یې کړي، هغه یې په راکش کړي او محکمې ته او هغه رېږدېدی، عفو یې نه کړي. په تر اوسه پورې په دې هر کتاب د مکتب کې شاګردانو ته ویل کېږي چې هټلر ظالم دی. او په غرب کې په مملکت کې هیڅ ورځ نشته چې یو تلویزیون دې د هټلر ظلم نه ښیي. زه ځکه دا خبره کوم چې دا یو ډېر لوی قدم امارت واخیستی. همدا رقم بوش دا کار وکړي، د طالبانو څخه نظام ونیوی، خو طالبان یې معاف نه کړه، په کورو کې پرې نه ښول. یعنې د هغه دنیا چې ځان ته متمدنه ډیموکراټ او ډېره سمه وایي، هغې عملاً پرېښولې ده. نه په دوهم جهاني جنګ څخه تر اوسه خپل هغه کسان چې ورسره جنګېدلي وه د خپل نفس او د خپلو خلکو، هغه یې معاف نه کړه، او نه په افغانستان کې 20 کاله معاف کړه. دا یو لوی کار دی. دا عفو یو ډېره غټه خبره ده. زه وایم چې دا یو معجزه اسا کار سوی دی او په ډېرو پیړیو کې نه دی سوی چې د دې باید قدر وسي. خو اوس دا نظام ته یو څو خبرې پکار دي. د دې په عوض کې چې موږ ټول وخت په صفت کې تېر کړو، دا پکار ده چې موږ د دې نظام د ټینګېدو دپاره یو څو لازمي خبرې هم وکړو. نظام و کار و اهل ته په سپارلو ټینګېږي. نظام په کار و اهل ته په سپارلو ټینګېږي. هر فن ته خپل خلک شته. اوس که تر اوسه پورې یو کار و چې امارت خپل خلک په یو ځای کې د امنیت و د یو
اعتماد په خاطر مقرر کړې وه، اوس خو یو کال تقریبا تېر سوی دی یا تېرېږي. نو خامخا خو امارت په دې خپلو وزارتو په خپلو ادارو کې مسلمان د کار خلک خو پېژندلي دي. اوس دا پکار ده چې په دې خپل سیستم کې یو څه تغییر راولي او د انډیوالۍ څخه یې چې اوس په ادارو کې لیدل کېږي د هغه څخه یو مسیر ته د حکومتدارۍ تغییر کړي. بله خبره دا ده چې د جهاد د قربانیانو احترام وشي. زه بل اړخ ته ګورم. موږ د انګریز سره یو جنگ وکړ، خو د هغه په جنگ په نتیجه کې داسې څوک راغله چې د انګریز سره په سازش راغله د مجاهدینو قدر ونسو. پر ملا مشکي عالم رحمت الله علیه پسې حکومت پروپاګنډ کوه. دوهم جنگ د انګریز سره وسو، د هغه په نتیجه کې پاچا راغی چې د انګریز سره په تفاهم و، د مجاهدینو قدر ونسو. دریم هم داسې د روس سره چې جهاد وسو، ډېر عظیم جهاد وسو، خو موږ ته دا فرصت پیدا نسو چې د خپلو مجاهدینو عظامو د خپل کړېدلي ولس پر خپل دغو باندې د مظالمو هغه مسائل ثبت کړو. 20 کاله بیا همداسې خوارۍ تېرې سوې. دا د دې امارت فرض دی چې یو اداره به جوړوي چې د روس او د امریکا مظالم په دې ملک باندې ثبت کړي، د مجاهدینو قرباني ثبت کړي. او دا یې اوس وخت دی. د روس د وخت مجاهدین اوس هم ژوندي دي او تعداد، او دا 20 کلن که نه دا خلک به همداسې ورکېږي لکه د انګریزانو سره د جنګونو. دا ثبت پکار دی. یعنې زه به تاسو ته یو خبره وکړم، تاسو به ما معافه کوئ، ای کاش د هغه استشهادي کس مور په دغه ځای کې بې بې ناسته وای، په لوړ ځای کې، چې تاسو د دې عزت کړی وای، چې دې هغه کس چې هغه ښځې چې تا ته پناه درکړې وه او ځان یې د امریکې او د ټولو مظالمو ته سپر کړی و، د هغوی عزت سوی وای. د اسلام په نیاز څه حرج دی چې دا بیبیګانې درته وایي. او موږ خپل د موندو د خپلو خوندو عزت په خپله کړی وای، او د دنیا خوله مو هم تړلې وای، او ورته ویلي مو وای چې دا ښځې دي او دا هغه کسانې دي چې ستاسې پزه یې پر خاورو در ولړل. په دې کې څه حرج دی د دین له نګاه څخه؟ راغلو دوهمه خبره دا ده چې د ښځو تعلیم دی. دوستانو، ملت سخت خوابدی دی. زه خو د خلکو سره ډېر تماس لرم. د پر ښځو د علم دروازه بندول پکار نه دي. زه دا بیریږم، یو خبره یو واقعیت درته وایم. زه په ایسته یو سپین ږیري دا خبرې صافي څه کوم چې دا زما فرض دی. غرب کې ښځه رایه لري او نیم نفوس په هر مملکت کې ښځه دی، او په بیولوژیکي لحاظ ښځه تر نارینه ډېر تولیدېږي، یعنې ډېره ده په دنیا کې. دا په غرب کې رایه لري او هیڅ حکومت بقا نسی کولای چې ښځه مخالف وي په غرب کې. په دې معنا چې ښځه فکر وکړي چې په دې افغانستان کې د ښځو سره ښه نه کېږي او د دې د علم مخ نیول کېږي، نو ښیي چې هیڅ په غرب کې حکومت دا جرأت ونه کړي چې تا په رسمیت وپېژني. صدق خلاصول پکار دي. دې څه بیا د بن لادن قصه مه جوړوئ چې ستاسې امارت ته خطر سي. دا یو شرعي کار دی. د ښځو تعلیم، دا هغه کسان چې ستاسې امارت ته یې لار اواره کړې ده، قرباني یې درکړې ده، هغوی د علم د څخه مه محروموئ. بله خبره چې ډېره بنیادي ده
دوستانو هغه اساسي قانون دی. اساسي قانون ته باید یو کمیټه ژر جوړه سي. اساسي قانون باید جوړ سي. دې ملت ته باید وښول سي چې دا څنګه سیاسي نظام دی او دا څنګه یو اقتصادي نظام دی. سیاسي نظام دلته قیادت څنګه انتقالېږي، دلته قیادت څنګه جوړېږي او دلته قیادت ملت ته څه مسؤلیت لري او ملت و قیادت ته څه مسؤلیت لري. دا باید واضح وي. همدارنګه اقتصادي نظام په دې ملک کې 14 کاله روسانو کار کړی دی. دلته و یو سوسیالیستي نظام ته کار سوی دی. زه پر عقیده بحث نه کوم، زه د اقتصاد خبرې درته کوم. 14 کاله د یو مرکزي نظام دپاره کار سوی دی چې شخصي تشبث یې پر سر وهلی دی. او بیا 20 کاله برخلاف و داسې آزاد بازار اقتصاد ته کار سوی دی چې شخصي تشبث په خاطر یې ټول دولتي ادارې او تصدیانې فلج کړي وې. حتی د زراعت بانک چې یو ډېر ضروري شی و دا یې هم لغوه کوي. صنعتي د صنعت بانک چې یو ډېر ضروري شی و هغه یې هم لغوه کوي. 20 کاله بیا دې نظام کار کوه. دا اوس نوی امارت راغلی دی. دا قوم غواړي چې دا ملک پر کوم اقتصادي نظام باندې ځي. دا څنګه روانېږي؟ څنګه دولت به څه کوي په اقتصاد کې؟ کم رول به لري؟ کم د رهنمایي رول به لري؟ څه شي اولیتونه تعینوي؟ و چې شخصي تشبثاتو او سرمایه ګزارانو ته به څنګه هدایت کوي؟ په څه طریقه به یې کوي؟ د معادنو د استخراج د مالیاتو د راټولولو د دې نظام به څنګه جوړیږي؟ او دا شخصي تشبث والا به په کومه دایره کې د حکومت سره همکار وي؟ او دی به څنګه د احتکار څخه رایسته کیږي؟ په دې وطن کې خو ما هغه ورځ د زراعت وزیر صاحب سره خبرې کولې. ډېر مبارک سړی دی، الله پاک دې عمر ور اوږد کړي. ما ورته ویلې چې دا ملک غواړي چې پوه سي چې زه خودکفایي کوم په زراعت کې او که زه د غذایي امنیت کوم. ملک ته یو اقتصادي پالیسي پکار ده. او وخت وای کم دی نو زه به نورې خبرې نه کوم، خو اساسي قانون ځکه مهم دی چې دا د دې وطن د دې نظام بقا او دوام تضمینوي. قوم په پوهېږي چې دا موږ چیرې بیایي، ولس په پوهېږي، دنیا په پوهېږي، خپله د نظام خلک هم پوهېږي چې موږ چیرې ځو. دغه مهمې څو خبرې وې او وایي چې وخت کم دی، نورې به بیا بل وخت وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.